إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دي مباركة دوري لتفسير القرآن نن إن شاء الله دویم درس ته دویم ورځی ده او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د حق د بیانولو او به پاغي باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى دا دوره په خیر خیریت سره ته ورسي او الله سبحانه وتعالى دې موږ له برکتی ژوند راکړي چې الله بندگی پکې وکړو. پرونی درس کې موږ د قرآن فضائل بیان کړیو چې انسان له کوشش پکار دی چې هغه قرآن زده کړي، که هغه زنانه ده او که هغه نارینه، که بوډا دی او که ځوان دی، که مشر دی او که کشر دی. دا قرآن چې دی دا داسې کتاب دی چې الله مسلمانانو دپاره رالیږلی. نو څوک داسې نشي ویلی چې ما ته ضرورت نشته یا زما وخت نه دی. زمونږ د ټول ژوند چې دی د الله سبحانه وتعالی د بندګۍ دپاره دی. نو په ژوند کې دا خبرې نشته چې دا وخت زما دی او که نه دی. اوس به موږ څه وایو چې دا وخت د بندګۍ دی او دا وخت د بندګۍ نه دی. حالانکې موږ راغلي دي دنیا ته د الله سبحانه وتعالی د بندګۍ دپاره یو. نو بیا څنګه دا خبره کوو چې دا وخت نه دی؟ نو دا ټول وخت چې دی دا د بندګۍ وخت دی. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې د هغه بندګي وکړو. اولنۍ سورت په دې قرآن کې هغه د سورة الفاتحه، او په قرآن کې 114 سورتونه. اولنۍ سورت سورة الفاتحه دی او اخرنۍ سورت سورة الناس دی. سورة الفاتحه دې ته د فاتحه په دې ویل کېږي چې د دې سره افتتاح شوی د الله سبحانه وتعالی د کتاب. نو ته چې قرآن کولاو کې اولنۍ مخ راواړی نو ستا نظر به په دې صورت لګي. او دغه شان که ته لیکل کې، که تفسیر لیکې، که ترجمه لیکې، نو شروعات به د څه نه کې؟ د سورة الفاتحې نه به کې. که درس کې نو ځکه دې د سورة الفاتحه ویل کېږي. او علی الراجح دا مکی صورت دی، د هجرت نه مخکې نازل شوی. او دا خبره به په درسونو کې تاسو ډېره اورئ انشاءالله چې دا مکی دی او دا مدني دی. بعض صورتونه مکی، بعض مدني. بیا علماو قسمه قسم تعریفونه کړي دي د مکی او د مدني، خو باقي کې صحیح تعریف او مضبوط تعریف هغه دا دی چې مکی هغه صورت ته ویل کېږي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی، او مدني هغه صورت ته ویل کېږي چې هغه د هجرت نه بعد نازل شوی. د هجرت نه مخکې دې دور ته مکی دور ویل کېږي. اوس رسول صلی الله علیه وسلم طائف ته هم تللی دی. طائف ته تللی که نه تللی؟ طائف ته تللی. په طائف کې به صورتونه نازل شو، نو هغه صورتونو ته به څه ویل کېږي؟ مکی. اگر که رسول صلی الله علیه وسلم دې ټیم کې په مکه کې نه دی، په طائف کې دی، خو دا دور مکی دور دی. بیا د هجرت نه بعد دا مدني دور دی، رسول صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغی. اوس بعض آیتونه رسول صلی الله علیه وسلم باندې د حج په موقع کې نازل شوي. حج خو په مکه کې دی، نو دغه آیتونه مکی دي که مدني دي؟ مدني دي. اوس ځکه چې د هجرت نه بعد نازل شوي. اگر که رسول صلی په دغه ټیم کې په مکه کې دی، کوم ټیم کې چې د سورتونه او آیتونه نازلېږي، خو دا دور مدني دور دی. رسول صلی الله علیه وسلم هجرت کړی. نو چې کله قرآن کې ته ویني چې دا صورت مکی دی یا دا مدني دی، نو د هغې مطلب دا دی مکی مطلب یعنی دا د هجرت نه مخکې نازل شوی، او مدني مطلب دا دی چې دا د هجرت نه وروسته نازل شوی. بیا د مکی او مدني سورتونه انسان معلومولی شي
چې کله ول الله سبحانه تعالی په ورکړي په خپل معلومول شي د آیتونو نادري موضوعونه د دین معلومول شي هغه دي چې دي کې اوسو فرق دي د مکی سورتونو چې دي په دې کې غالبا موضوع د عقیدی په مکی سورتونو کې موضوع د سي د عقیدی ولې ځکه چې ټول خبره د مشرکانو سره روانه ده مدنی سورتونو کې احکام بیانېږي مسلې بیانېږي د طلاق مسائل د کور مسائل د منځ مسائل د زکات مسائل ولې ځکه چې غالبا خطاب چاته دی هغه مسلمانانو ته دی رسول الله چې مدینه ته هجرت وکړ مسلمانان ډیرو کنه مکی آیتونو کې د آخرت تذکره ډیره کیږي مکی سورتونو کې ځکه چې چا سره چې خبر روانه ده نو غالبا هغه آخرت نه مني د آخرت نسری منکر دي نو پای کې د قیامت تذکره ډیره کیږي بل دا چې مکی سورتونو کې د آیتونو لنډي لکه تاسو دا کې درشمه سپاره کولو کې هغه کې وګوري نو اکثر د آیتونو سری لنډ آیتونه یو د ټول سورتونه غالبا د مکی سورتونه او مدنی سورتونه چې کولو کې نو د آیتونو وګدوګ دي لکه سورۃ البقره د مدنی سورت ده نو څومره وګد سورت ته څومره وګدوګ د آیتونه پکې د نشته په دې مکی سورتونه کې الله رټنم ډیره ور کوي د عذاب د جهنم ولې چې کوم خلکو ته خبر روانه ده نغوی د دې خبرونه منکر دي نو دا ماته اوس مختصر خبرو کړ چې صرف تاسو په دې پوه شئ چې مکی څه ته وایي او مدني څه ته وایي پوه شئ به دې کې پوه نه شئ سورۃ الفاتحه په دې کې و آیتونه او د دې سورۃ ډیر نمونه دي یو نوم د دې سورۃ دغه سورۃ الفاتحه چې دا معروف نوم دی دویم دې ته ام الكتاب ویل کی ام الكتاب کتاب قران دی نو ام د سورۃ ته د دې قران مور مرجع دی قران کې چې څومره معنی دي هغه دې سورۃ راځي کی ځکه بعض روایتونه کې دې سره راځي چې سورۃ الفاتحه د ټول قران نه کافي کیږي او باقی ټول قران د سورۃ فاتحه نه کافي کیږي مثال لکه اوس په منځ کې سورۃ فاتحه ویل سړي لازم دي یو سړی په منځ ودرېدو او د سورۃ البقره نه شروع وکړه او د سورۃ الناس پوری وي او سلام وګرځاو د رکعات شو کوونه شو ونه شو نه د ټول قران نه کافي کیږي د سورۃ الفاتحه د طرف نه او سورۃ الفاتحه د ټول قران نه کافي کیږي یو سړی په منځ کې صرف سورۃ فاتحه وي او به رکوع لاله نو دا منځ شو کوونه شو وشو اگر کده صرف یو سورۃ ویل د سورۃ الفاتحه نو د قران د ټول معنی د دې سورۃ راځي کی د ډېر اوچت سورۃ ته د دې سورۃونو په یو بل باندې فضیلت ته د قران ټول اوچت کتاب دی خو بیا بعض آیتونه په بعضو باندې فضیلت لري بعض سورۃونه په بعض سورۃونو باندې فضیلت لري غوره سورۃ اوچت سورۃ هغه سورۃ الفاتحه ده سورۃ الفاتحه یو نوم د دې ام القرآن ته ام القرآن ام الكتاب ام القرآن یو نوم د دې السبع المثاني السبع المثاني هغه آیتونه چې بار بار ویل کی په مخه موږ وایو کړه ومنځ کې وایو اسیم وایو القرآن العظیم دې ته ویل کی دې ته سورۃ الحمد ویل کی دغه چې په حمد سره شروع شوی الله حمد او ثنا پکې ده دې ته سورۃ الحمد لله رب العالمین ویل کی او دې ته سورۃ الصلاۃ ویل کی منز ولې ته سورۃ الصلاۃ ویل کی ځکه چې د دینه بغیر منز نه کی د دینه بغیر منز نه کی حدیث کې راځي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الله چې ما دا سوره فاتحه د منز الله ته منز ویل د ما تقسیم کړي خپل او د بنده په منځ کې دې ته سوره الرقیه ویل کیږي دم په دې سورۃ سره الله سبحانه وتعالى شفاء ورکړي او پای کې مشهور حدیث ده د ابو سعید الخدری رضی الله عنه هغه چې په سفر باندې مونږ وتیو او په یو طرف یو علاقه باندې تیریدو الته د یو قوم مشر سشي ول ټک ور کړو هغه چې پتا سو کې څوک نشي بده باندې دم واچنه او کس په دم واچو سوره فاتحه په ویل الله ول شفاء ور کړه دا ډېر قیمتي سورۃ ته کوم ځکه تاسو ته تکلیفي باغ زیبن لاسک دی د سوره فاتحه په وای او به چوف کوي
په دې کې الله سبحانه وتعالی شفا چولې ده. نو دې ته سورۃ الرقیه، سورۃ الشافیه، الکافیه، دا ټول دې نمونه دي. حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې بین الرسول صلی الله علیه وسلم وعنده جبريل علیه السلام، رسول صلی الله علیه وسلم ناسو خوا کې وسره سوکو جبريل علیه السلام وسره، اذ سمع نقيضا فوقه، نو اواز ورد دی بر طرف نه، اسمان طرف نه اواز راغی. فرفع جبريل بصره الى السماء، نو جبريل علیه السلام د خپل سترګې د اسمان طرف ته کړې. به رسول سم ته وی چې هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. رسول الله سلام ته وی چې دا یو دروازه د اسمان کولاو شو چې دا نه پورې نه کولاو شي، اول پر دا دروازه د اسمان کولاو شو. فنزل منه ملك، دغنه په ملائکه کې یو ملک را کوشو. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم، نو دا رسول الله سلام پسې راغی او به وته وی چې ابشر بنورين قد اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. تعالی موږ زیره د کو د دوه رڼاګانو چې دا رڼاګانې ستانه مخکې یو پیغمبر لم الله نه دی ورکړي، اول پیر تعالی درکې. فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره، سوره الفاتحه او د سوره بقره د اخرنی آیتونه دا الله بل پیغمبر لنه دی ورکړي. نو دا دومره اوچت سورت دی. د دې سورت یو فضیلت دام دی چې د دینه بغیر مونږ نه کی، او صحیح خبره ده د قران او د حدیث پرانه کې چې ک امام دی ک مقتدی دی او ک ځان لمونځ کوي، په دې ټولو باندې سوره فاتحه لازم ده. په امام، په مقتدی او په یوازې مونږ کوون کې د ټول به سوره فاتحه وایي. حدیث کې راځي او د حدیث په صحیح مسلم کې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا أي غير تمام. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څوک منځ کې او باقي کې سوره فاتحه ونوي نو دا منځ ناقص ته نامکمل دی. نو نامکمل منځ الله نه قبلي، مکمل منځ قبلي. دا بس خلک وي نو دلته خو چې نامکمل له بس د چی ویل نور حسین دی ویل غونی چې نکی مثلا نامکمل مونږ کې دومره ته ځان ستړی کې نو بیا نیمګړی مونږ کې نه دغه مونږ نیمګړی دی. بیا ابو هريره رضی الله عنه چاوي چې ان نكون خلف الامام، چې ته خدا خبره کې چې رسول سم دي سی ویل خو چې مونږ امام په شاته ولاړ بیا بس کوي، یعنی مطلب چې امام تلاوت کې مونږ بم وایو سوره فاتحه ناغوت اقرأ بها في نفسك او بیا هم سوره فاتحه وي خو په پټه به وي، یعنی په تیز به نه. په بل حدیث کې راځي په صحیحانو کې ده لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب. موږ نه کې دا سړی چې سوره فاتحه ونه وي، موږ نه کې دا هر هغه سړی چې سوره فاتحه ونه وي. نو دې کې به دا نشته چې بغیر د مقتدینا او کوم روایتونه کې چې دا راځي چې مقتدی د پر سوره فاتحه لازم نه ده او د امام قرات باندې اکتفا کوي، هغه روایتونه کمزوري دي سندن. بس خلک وایي چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب مطلب دی چې مونږ پوره ونه شنو شو. نو په روایت کې راځي امام ابن خزیمه، امام ابن حبان رحمهم الله هغه دوانو راوړل دي اي کې دي الفاظ دي لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن نكي يا غموز. دلته واضح الفاظ دي نکیږي غموز چې باغی کې سوره فاتحه نه ویل شي. نو سوره الفاتحه په منځ کې ویل لازم دي. کله چې امام سوره فاتحه وایي نو بیا ته سوره فاتحه وایي، او کچرته امام قرات تیز کوي یا ته موقع نه ملويږي نو خیر دې ته اول نم سوره فاتحه ویل شي. خو سوره فاتحه نه بغیر مونږ نه کیږي، نارینه دي او که زنانه ده او که یوازی دی که مقتدی دی که امام دی او که هر منز دی، که د جنازی منز دی، که د استسقا منز دی، که د کسوف او خسوف منز دی، یو منز هم بغیر د سوره فاتحه نه نکی. نو دا د سوره فاتحه فضیلت شو. څه شو؟ فضیلت شو. په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروعات موږ د استعاذین او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د دې ترجمه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلی شوي نه. دې ته په عربي کې استعاذه وایي. څه ته وایي؟ استعاذه. نو ته چې قرآن شروع کړې نه اول ته پناه ونیسي په الله پورې د شیطان نه، ځکه چې دا شیطان زمونږ دشمن دی. ان الشیطان لکم عدو. شیطان الله استاسو لپاره دشمن دی او ښکاره دشمن دی، او هغه دشمن دی چې هغه قسم خوړلی چې زه به فبعزتک لاغوینهم اجمعین، قسم خوړلی چې زه به د انسانان ګمراه کوم. نو چې هغه د قسم خوړلی چې زه به انسانان ګمراه کوم، نو به ضرورت دی چې موږ پناهي ونیسو په الله پورې د دغه خبیث نه چې هغه د قسم خوړلی چې زه به د انسانان ګمراه کوم. نو دیزی که پناهی تا ونیوه په شیطان پوری چې چرته ما دوکه نه کی، چرته می گمراه نه کی، چرته می د دین نه وانړی، چرته می د قرآن نه وانړی، چرته د زړه ته وسوسې روانه چي، د ټولو خبرونه پناهی تا ونیوه. ذکر الله بقرآن کې سوی فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې تاسو قرآن وایي نو پناه نیسئ په الله پورې د شیطان رټلی شوي نه. به شیطان ویل شیطان، نو شیطان پیری دی. شیطان څه دی؟ پیری دی. نو په دې پیریانو کې چې کوم مسلمانان دي، په دې پیریانو کې فرقې دي او په دوی کې مذهبونه دي. نو مسلمانان به کې مشتي، کافران به کې مشتي، سنیان به کې مشتي، شیعگان به کې مشتي، صحیح عقیدو ولا موحدین به کې شتي، غلط عقیدو ولا مشرکین به کې شتي. نو کوم چې مسلمانان دي یا خو پیریان دي عام، کوم چې کافر دي هغه ته به شیطان ویل کیږي. د دوی مشر ابلیس دی. نو په دې باندې پوه شوي دا اکثر عوام دا سوچ کوي چې د شیطان او پیری د جدا جدا شي نه، د جدا نه دي. ذات او نسل د دوی سره هغه یو دی، خو دغه پکې کافران دي او د مسلمانان دي. لکه څنګه چې انسانان ټول انسانان دي، خو بعض پکې مسلمانان دي او بعض کافران دي. نو هغه کافرانو ته کافران ویل کی. شیطان په معنی د شطنه ای بعوده، په دې کې معنی پرته د لری کېدو، ځکه شیطان ته شیطان ویل کی. د لری د انسانانو د مزاج او د طبیعت نه، دا خپل مزاج او طبیعت ته، د انسانانو خپل مزاج او طبیعت ته، بل چې د لری کړي دی الله د خپل رحمت نه، الله د خپل رحمت نه لری کړي دی، نو د شیطان ویل کی. الرجیم رټلې شوی، الله رټلې دی. کله چې الله سبحانه وتعالی ملائکه ته امر وکړي چې سجده ولګوي چاته؟ آدم علیه السلام ته. نو ټول سجده ولګول سوای د شیطان نه، الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. مگر ابلیس الله انکار وکړو، تکبر وکړو، و د کافرانو نه. د ملائکه سره به څه کول بره؟ نو جواب دغه دی چې مخکې په دې دنیا کې د انسانانو نه مخکې پیریان به اوسېدو،
دی پیریانو یو بل وجلم دی او قتل و قتال او فساد دا ویډیر کو. او دا ان شاء الله راشي په سوره بقره کې خدا خبر صرف مخې تراله. کله چې الله آدم علیه السلام پیدا کړي نو ملائکه ته سوي چې ته بزمګه کې دې خلک پیدا کړي مې یفسد فیها ويسفك الدماء چې هغه په فساد کې وینه بتوي. نو دوی د انسانانو قیاس په پیریانو باندې کوي چې پیریانو دا چلونه کړی دي انسانان به هم کوي. نو دې د ملائکه سره و ډېر وخت نه به زموږ د عوام دا خبره کوي وې د ملائکه استاد پاتې شي او دا پالتو به سند خبره دومره اوچت مخلوق ته ملائک لا يعصون الله ما امرهم الله و چرته غوي زمانه فرمانی نه کوي او دی استاد دی او د استاد دا حل چې سجده نه لګي. نه دا کمزوري خبره ده زموږ د عوامو چې ابلیس چې د ملائکو استاد دی نه دلته استاد نو د چې انکار وکړ الله ورټو وی شړو د جنت نه وی شړو د اسمانونو نه نو ذکر ته رجیم ویل کی. دغه نه بعد بیا بسمله ده بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم چې عام مهربان او خاص رحم کوونکی دی. بسم الله یبا مطلب دی چې په امداد خاص په امداد اسم نوم ته ویل کیږي. الله د الله ذاتی نوم دی. ذاتی نوم دی یعنی چې باقی ته څومره صفات او نمونه ثابتې نو د دې نوم د پاره به ثابتې. الله د الله رب العالمین یو چت نوم دی. د رب العالمین یو چت نوم دی الله. نو بسم الله په امداد د نوم د الله شروع کوم. حدیث کې راځي چې هر هغه کار چې هغه د الله په نوم باندې شروع نشي نو هغه کار نقصانی سرته نه راشي. ته چې هر کار شروع کړي نو په اول کې د الله نوم اخله. لکه دلته مطلب دا شو خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم د قرآن. نو چې بدی باندې ته شروع کې نو ستاسو عمل برکتی شو. روټي دې چې مونږ کینو مونږ بسم الله وایو او دا فائدې د ستي وعلى برکت الله ټکه د په صحیح حدیث کې نشتی. نو صرف بسم الله وای. بسم الله مطلب خاص د الله په نوم باندې شروع کومه د دې خوراک. دا عمل وسره بیا ته ستاسو ځل کې دی چې دا عمل شروع کوم. دې چې کوم بسم الله وي یعنی خاص په امداد د نوم د الله شروع کو د دې تلاوت د دې تفسیر د دې سورت. او دا مسله به مخکې راشي چې امداد و خاص د الله نه غواړي. الله د اله نه غسته شه او اله معبود ته ویل کیږي چې چا عبادت او بندگی کوي. الرحمن الرحیم چې عام مهربان دی او خاص رحم کوونکی دی. د دوانو کې معنی د رحمت پرته ده. الرحمن مطلب دی کوم رحمت پروت دی، رحیم نوم کوم رحمت پروت دی او دا رحمان کې دنه مبالغه ده. نو الته مطلب شو عام مهربانه رحیم خاص مهربانه. نو الله عام مهربانه دی په دې ټولو انسانانو په پیریانو په زناورو په ټولو باندې الله مهربانه. که کافر دی او که مسلمانان دی الله په مهربانه دی. اوس ګور دی کافر ته خوراک ملويږي کنه رزق ته ملويږي نعمتونه بشتی ده الله مهرباني ده په مسلمانانو باندې ده او خاص مهربانه دی په مسلمانانو باندې په آخرت کې. وکانه بالمؤمنین رحیما. الله دا خبره په قران کې کړی ده. په آخرت کې به الله مهرباني په چا پورې خاص ده هغه په مؤمنانو پورې. نو بیا په آخرت کې په کافرانو باندې مهرباني نشته. دا مهرباني په وی باندې چې ونه صرف په دنیا کې و. دی بسم الله سره یو بل فائدہ دا بسم الله ځان له مستقل آیت ته پاوله کې. دا سوره فاتحه آیت نه دی او په سوره النمل کې دا بسم الله راغلی دغه یو آیت ته انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم. خو په دې کې دا مستقل آیت ته یعنی سوره فاتحه د دې بسم الله نه علاوه و آیتونه دي.
او باغي باندې دلیل لري الله وی چې د سوره فاتحه په حدیث کې دی چې د سوره فاتحه ما خپل او د بنده په منځ کې نیمه کړی ده. فاذا قال العبد الحمد لله نو کله چې بنده وی الحمد لله نو دا دلیل شو چې د سوره الفاتحه د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د الحمد لله نه. او کله بسم الله دې آیت وی نو بیا به الله ویل فاذا قال العبد بسم الله نو بسم الله دا مستقل آیت ته ځان له مستقل آیت ته په منځ کې بسم الله په پټه ویل پکار دي. کم علما چې وایي چې دا سوره فاتحه آیت ته هغه وایي چې سوره فاتحه اوس امام پتیزه وایي نو بسم الله به سره څنګه وایي؟ دا هم پتیزه تاسو د بعض عرب اوریدلی چې کله د دویمه جمع ورکینو مخکې د بسم الله پتیزه وایي. ناغه دا علماء پرای چې کوم وی چې د بسم الله د سوره فاتحه آیت ته نو چې سوره فاتحه په تیزه بسم الله به سره دام په تیزه خو صحیح خبره ده چې غالبا به بسم الله د په پټه ویل کی کله نه کله کې انسان بسم الله په تیزه وي نو حرج پکې نشي ځکه چې بدی کې بعض آثار راغلي دي صحیح آثار بدی کېشتي نو غالبا بس کې په پټه به وي کله نه کله په تیزه کې دی وي نو خبره نه د علم برکت ته د برکت د علم چې علم د سره نه د دې بل سړي د کار به ته ناشنا ښکاري. لکه اوس یو سړي بسم الله په تیزه وي او تاسو علم نشتی و کور ته راړي بغیر ردونه شروع کړ ته ګورې جاهل ته بسم الله په تیزه وي و د سره علم نشتی چې قدام سره وي نو ګناګاری خو پینه صحیح ده چې په کار خدای چې اکثر انسان د بسم الله په پټه وي خطا په پټه وي اغبل کس کم چې همیشه په تیزه وي اغه لړ وي یاره وي جاهلان دي بسم الله په پټه وي اغه مسلې نه خبر نو رسول صلی الله علیه وسلم د بسم الله په پټه ویل دا کله کله کې انسان د بسم الله په تیز وي نو بدی کې سحرج نشي کې بدی کې آثار ثابت دي. الحمد لله رب العالمین ټول د کمال صفاتونه خاص د الله د پاره دي چې پالون کې د ټول مخلوقات دي. سورۃ شروع د حمد نو شو الحمد. بعض علماء وی د قران سلوري سیره اولنی سره دي نه شروع کی الحمد سوره فاتحه دویمه سره د سوره الانعام نه شروع کیږي غم په الحمد شروع کی دریمه سره د سوره الکهف نه شروع کیږي غم په الحمد شروع کیږي سلورمه سره د سوره السبا نه شروع کیږي غم په الحمد شروع کیږي نو سلوري سیش او هر یې په څه شروع کیږي الحمد. ټول د کمال صفاتونه خاص د الله لپاره دي. معنی دا شو چې ټول صفاتونه د کمال د الله لپاره ثابت دي. حمد او ستاینه او صفاتونه ټول دي کې د نراله او په دنیا کې چې څومره خولي صفاتونه دي نو دا ټول په الله کې په اعلی درجه سره موجود دي. په دې صورت کې موضوع د توحید ده نو ځکه شروع د حمد نو شو. دا صورت چې کنه د تقریر په شانی لکه مولا چې تقریر کوي نو د تقریر موضوعي کنه بینن درس تنن بیان دي سم موضوعي دا موضوع دغه شان د هر صورت صحیح خپل موضوعي. د سوره فاتحه موضوع او دعوه ده چې الله د پر ټول حمدونه ثابت دي او یوازې دغه بندگی وکي عبادت په یوازې د الله کېږي امداد بسلف دغه نه غوښتل کېږي به په دې دعوه باندې د دلیلونه راوړي دي ولی به یوازې بندگی د الله کېږي ځکه چې هغه رب دی هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه د آخرت مالک دی بندگانو باندې احسانات کړی دي نزی نتیجه به دا روزي چې د بندگان به د الله بندگی کوي او د گمراهانو د لارې نه بزان لري ساتي. نو د الحمد مطلب دا شو چې ټول د کمال صفاتونه د الله لپاره ثابت دي. څومره کلی صفاتونه دي هغه په طریقه اوله په الله کې شته خو بعض صفاتونه د الله لپاره کمال له د انسانانو لپاره نقص دي بعض د انسانانو لپاره کمال له د الله لپاره سره نقص دي. مثال د انسان بچی کې د کمال له کې نقصان دي خدای الله لپاره سره نقص دي. دا صفت په الله کې نشته د دین الله پاک دی. انسان اودکی د کمال له کې نقصان دي کمال له خدای الله لپاره نقصان دي. الله تکبر کوي
انسان کولی شي. نو د انسان دپاره نقصان شو، د الله دپاره څه شو؟ کمال شو. نور ټول اوچت صفات دا په رب العالمین کې موجود دي، او د هر عیب نه زمونږ غرب چې دغه پاک دی، الله دې سره زمونږ دیدن چې دغه په جنتونو کې نصیب کړي. او دا به څه ناشنا ورځي چې کله مونږ په دې خپلو سترګو باندې رب العالمین وینو. دا ناس هم دغه د کلام ته دغه دپاره یو، او د دې دپاره ناس وي چې دغه د دیدن راته نصیب شي، او د دې دپاره ناس وي چې هغه رانه راضي شي. نو الله دې زمونږ نه راضي شي، او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په توحید باندې او د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه مضبوط، او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې زموږ نه رب العالمین راضي. لله خاص د الله دپاره دی. کې د الله چې راغلی لله مطلب دا چې خاص د الله دپاره دی. ګوره یو انسان هم داسې نشته چې په هغه کې ټول د کمال صفات دي. څه نه څه عیب به پکې وي به که نه وي. تاسو سوچ وکړئ ځه، که بچایانو ته سوچ کې، او که وزیرانو ته سوچ کې، او که عامو خلکو ته سوچ کې، او که علماو ته سوچ کې، خو څه نه څه نقصان په د انسانانو کې هغه شتي. نو ټول د کمال صفات دا په یو ذات کې موجود دي بس، او هغه څوک دی؟ رب العالمین دی. بس کمال د الله دپاره دی، مخلوق دپاره کمال نشته. کامل او پوره ذات هغه الله دی. انسان بس یو دغه کمال بس او کمزور مخلوق دی. رب العالمین رب چې پالون کې دی. د رب معنی دا ده مالک ته ویل کی. رب معنی د مالک، یعنی الله مالک دی. هغه د هر قسمت تصرف حق لري. د بندگانو دینی دنیوي پالنه د چا کړی ده؟ الله کړی. رب تربیه کوي د انسانانو. تربیت زمونږ تربیت د چا کړی دی؟ الله سبحانه وتعالی. ژوند به څنګه تیری، د ژوند ذریات، عقل، د هر څه موږ ته الله سبحانه وتعالی خولي. بلکې د انسانانو د زناورو ته هم خولي. زناورو پوي چې دا کار به څنګه کوي او دا به څنګه نه کوي. نو دا چل ورته چا خولی؟ الله ورته خولی. مچۍ ته وګوره، ځي کوم ځای کې چې مزیدار بوټي هلته کښېني، په ګند له پاسه نه کښېني. دا ورته چا خولی؟ دا ورته الله خولی. ښه بیا د دودې ځي ته چې یو داسې مچۍ راشي چې ته به ګندګۍ یې خوله یې ښودي، نو دا ټول په شریکه دغه مچۍ مړه کوي. نو دا تربیت چا کړی دی؟ د الله سبحانه وتعالی کړی. الله اکبر. نو بیا دې میږو ته وګوره. زمانه به دا خبره ډېره اوږده شي ګنې ما تاسو ته د بعضو زناورو عجایبات بیانول چې تاسو حیران شوي د الله طاقت ته چې څه ناشنا طاقت دی د الله سبحانه وتعالی. دې ځای کې یو فایده زمونږ دا خلک خدای لفظ د الله دپاره استعمالوي. الله په قرآن کې چې ولله الاسماء الحسنى د الله ښکلي نومونه دي. فادعوه بیا په دغه ښکلو نومونو باندې الله رابلئ. نو دا قرآن په کومه ژبه کې نازل شوی دی؟ حدیثونه په کومه ژبه کې دي؟ دواړه په عربۍ کې. نو دا خدای ټکی په کوم ځای کې دی؟ بیا نه قرآن کې شته نه په حدیثونو کې شته. نو خدای ټکی په ترجمه کې صحیح دی. لکه ته یو سړی پوه کې چې رب مطلب دی خدای، خو چې کله ته دعاګانې غواړې او د الله تذکیره کې یو خبره کې، نو بیا به کوم ټکی وی؟ الله به وی، خدای به نه وی. دا خدای د الله په نومونو کې نشي. دا خو د فارسي ټکی دی په اصل کې. دا په اصل کې د فارسي ټکی دی. نو چې ته الله وی ته په نیکیانې ملوي. ځکه چې قرآن چې کله سړی وی نو په یو حرف باندې څو نیکیانې دي؟ لس. ته چې الله وی نو په دې باندې نیکیانې ملوي. نو دا یو فایده سره یاد ساتئ چې د خدای ټکی مه وایئ، د خدای په ځای باندې الله وایئ، نو تاسو ته اجر ملوي. ها په باب د ترجمه کې که ته څوک پوه کې او په ټیم کې خدای ووایي نو په دې کې بس حرج نه انشاءالله. العالمین پالون کې دی د ټول عالم.
العالمین مطلب دی عالمین د عالم جمع ده او د الله نه علاوه دی ټول کائنات عالم ویل کیږي. ولې د مخلوقاتو ته عالم ویل کیږي؟ د علم نه غسته شوی او علم په عربي کې نخې ته وایي. په عربي کې علم څه ته وایي؟ نخې ته. نو دا ټول مخلوقات نخه د دې خبرې چې الله موجود دی. او د انسانان ګرځي را ګرځي او د ځمکې او اسمانونو د زناور د ټول دلیل په دې خبره باندې چې څو خالق شتي چې هغه پیدا کړي. یعنی په خپل د څنګه کې دی شي دا دومره ښکلی نظام د ورځې او د شپې دا په خپل روان دی. دې پر لازم یو خالق دی کنه. خالق رب العالمین دی. الرحمن الرحیم عام مهربان او خاص رحم کون کې دی. د دوانه د الله صفاتونه دي. پر رحمان کې د رحیم نه معنی زیاته پرته ده. خبره لکه سات مخکې مونږ وکړه. پر رحمان کې د رحیم نه معنی زیاته پرته ده. نو هغه عام مهربانه په دنیا کې او رحیم چې دی نو دا آخرت کې خاص دی. چا دپاره؟ د مؤمنانو دپاره. مالک یوم الدین اختیارمن د ورځې د جزا دی. اختیارمن د ورځې د جزا دی. ورځ د جزا کومه یو ده؟ هغه د قیامت ورځ ده. د قیامت پر ورځ به د خلکو د اختیار او د باچایي دعوی ختم شي. هیڅوک به هیڅ تصرف نشي کولی. ټول به د الله مخې ته سرکوزي ولاړي. الله په قرآن کې وبل ځکه دا خبره کړې ده انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. انا نحن نرث الارض ومن عليها. دا زمکه او بزمکه څوک دي ټول سره الله ته پاتې کیدونکي دي. والينا يرجعون او بیا به واپس کیږي چاته؟ الله ته. نو باچایي په هغه ورځ بیا د الله خاص ده. په دې دنیا کې چې کومه باچایي ده د بعضو انسانانو سره دا وختي تور ده. مقید باچایي ده، مطلق باچایي ده الله ده. ځکه په زړه کې دا سوال راشي چې الله خو باچا دی د آخرت او د دنیا. نه آخرت ولې ذکر کو؟ نو جواب دا غوډه چې آخرت خاص په دې ذکر کو چې آخرت کې به نور باچایان بالکل نه وي. دنیا د باچایي د وختي تور ده ختميږي. د الله باچایي همیشه پاتې کیدونکي باچایي ده. یو سړی د ځمکه وسره ده لږ وخت پورې د ځمکه ده همیشه لپاره خو نه ده کنه. بیا به پاتې کیږي. نو قیامت پر ورځ باچایي صرف د رب العالمین ده. یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا يتکلمون. په هغه ورځ به ملائک جبرئیل علیہ السلام د ټول خلک بولاړي خو خبري به نشي کولای بغیر د الله د اجازت نه. این دومره تصرف هم څوک نه لري چې بخپل مرضی باندې خبري وکړي. نو الله مالک ته دغه ورځي. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. په هغه ورځ به ټول اوازونه غلي شي د الله مخې ته. نو صرف به د ساه غستو اواز راځي. يوم يأتي لا تكلم نفس الا باذنه. هغه دې ورځ ده چې څوک به خبري نشي کولای بغیر د الله د اجازت نه. هیڅوک به خبري نشي کولای. نو باچایي به ورځ خاص ته بچا پوری الله پوری. الدین د جزا ته ویل کی، حساب کتاب ته ویل کی. انا لمدینون حساب کتاب ته ویل کی. کما تدین تدان وي څنګه چې وکې دي سي به سره کی. نو الدین مطلب څه دی؟ حساب کتاب، جزا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تعالی بندگی کو منگا او خاص تعالی امداد غواړو. الله اکبر. خاص تا بندگی کو. بندگی د رب العالمین د اوچت نعمت ته چې موږ لرا کړې. دا تندې کچاره ته چې مخلوق ته معمولی ټیټ شنو نشو ټیټې او الله ته کده تندې په خاورو کې خاوري کونو بیا هم په دې خون باندې ماړه نشو.
نو شکر وباسي چې الله تاسو له نعمت درکړي. ځکه خو الله دی پیغمبر ته خپل بنده ویلې. پیغمبر کډی روچت انسان دی، خدای الله سره بنده دې بندگی کړي ده. سبحان الذي اسرا بعبده، پاک ته غزاد چې بولې دې خپل بنده رسول صلی الله علیه وسلم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. عبد وتویلې بنده وتویلې، نو چې رسول صلی الله علیه وسلم ته بنده ویل کیږي دا دغه لپاره شرف دی، زموږ لپاره شرف او شرف دی. او نور ته د الله نه سغواړي هغه دی رب دی او محمد صلی الله علیه وسلم دی پیغمبر دی، نور سغواړي الله دی رب دی. سوره مهربانه بچای ځکه و یو علم په خاده سلف په وخت کې لګیو دا اخرت ته سختي بیانولې نو یو بدو په سپاسد باندې چی وی حساب کتاب بسو کوي الله به کوي، بیا خو مونږ غټلې دی چې الله کوي، الله مهربانه بچای. نو چې الله ستاسو رب دی او بیا په پیغمبرانو کې غوره پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو پیغمبر دی، نور ته الله نه سغواړي. ایاک نعبد، خاص تعالی ر بندگی کوو مونږه، یعنی الله ستانه علاوه د بل چا بندگی مونږ نه کوو، بل چا ته سجدي نه لګو، د بل چا د قبر نه تاویږو، د بل چا نه سن غواړو، بل څوک ته نه واسطه کوو. عقیده د توحید اولوهیت چې بندگی به صرف د یو رب العالمین کیږي، د غسر به څوک نه شریک کې. او په دې باندې ما الحمدلله تفصیلی درسونه کړي او زما دي ټولو ورونو ته او خويندو ته کوم چې دا پروګرام ګوري او کوم چې اوري هغه ټول ته زموږ د نصیحت ته چې دغه درسونه زموږ پیدا کړي. د شرک په موضوع باندې ما 15 درسونه کړي، توحید په موضوع باندې ما درسونه کړي. دا موضوع ته تفصیلی ووري، دلته موږ دومره تفصیل نشو کولای. نو دا باز خلک په منځ کې یا کنابود وي به چې وزي درګه ته بروتي دروغ وي کرشته وي دروغ وي وی الله خاصه بندگی کوي. دا څنګه خاصه بندگی ده چې وستلړي درګه ته پروت یا الله وستا خاص بندگی کو او د عقیده په تعویذونو او په قبرونو او په باباګانو باندې جوړه ده. نو ته څنګه الله ته چې مو خاصه بندگی کو؟ ته به دې دروغجن شو کنه. نو خاص د الله بندگی کول. و ایاک نستعین او خاصتنا مدد وارو. استعانت دې ته وی چې د نفع د حاصلولو او د ضرر د دفع کولو د پاره په الله باندې پوره یقین کول چې دا کار به الله کوي. د انسانانو نه مرسته غوښته جایز دی په دې کار کې چې کار غوي کولای شي وغو حاضری. لکه ته سړی ته چې دا چابي والا او زما غاډه دلته راولا مرسته لري ته وخت خدا کار دې کولای شي. خو دې کار چې مخلوق نشي کولای یا د مخلوق غیب او ته چې وي دا شرک دی. لکه اوس قبر ته سړی ولې یذ بالله ولاله او جمال بچی راکې، نو بچی ورکول چا کار دی؟ الله کار دی. یو سړی ولاله ګټه ونی ته مال رزق کې برکت واچي، دا کار خدای الله دی. نو مړو ته چې وي خو سړی ژوندو ته چې وام. نو اوس پاکستان او افغانستان کې یو سړی د توت رسول عرب نه چې وي چې پلاني زما د مدد وکړه، دا ناروا دي. نو کوم کار چې د الله خاص ته پاږي کې تر نور خلکو نه امداد نشي غوښته. دې کې یو فائدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ستا بندگی کو ستانه مرسته غوړ ولې دا دوه ټکی یو ځای راوړو. مطلب دې دا شو ایاک نعبد خاصه بندگی کو منګ رب و ایاک نستعین او بغیر ستا د مرستینه د بندگی نشو کوله. نو خاصه نه امداد غواړو ذکر یو ځای راوړي چې الله بندگی ستا کو. خدا بندگی مونږ ورستا په مدد سره کو چې تا نه غوښتنه مونږ ستا بندگی نشو کوله. د الله سبحانه وتعالى توفیق. استاد دې مبارک جمعات کې ناشې راغلي، نو دا ګوره د الله توفیق ته نور څه مونږ ته وګورو کار ته وګوره. دا د الله نعمت او احسان دی.
نو چې الله مرسته نه وي نو ما به درس نه وي کړی، ته به درس ته نه وي ناس. در الله مرسته شو نو یا الله ستا بندگی کو او ستا په مرسته وی کو، چې ستا مرسته نه ستا بندگی نشو کولای. ایاک نعبد و ایاک نستعین. زمونږ رب هغه یو الله دی، زمونږ معبود یو الله دی، بندگی به یوازې دغه کیږي، مرسته به یوازې دغه نه غوښتل کیږي. حاجت روا مشکل کشا تسوک دی د الله سبحانه وتعالی. لوی ځوانو پیر بابا او پلانې بابا او پلانې بابا دوی هیڅ هم نشي کولی. خبره ټوله د چا په لاس کې ده؟ د الله سبحانه وتعالی په لاس کې ده. اهدنا الصراط المستقیم او خای منتنی غلار. اولی د الله حمدونه وي په دې آیتونو کې د الله حمدونه تیر شو. اوس دعا رااله نو دې ځکه الله موږ ته دا طریقه وښوه چې کله زمانه دعاګانې غواړئ نو اول زما حمدونه او ثناګانې وایئ، بیا دعاګانې غواړئ. ناول الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا ټول د الله حمدونه او ثناګانې دي کنه. ولې دا حمدونه او ثناګانې وي؟ اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته نیغه لار وښیه. دا بس خلک دعا کې لاس اوچت کوي، لاسونه به مې کاږه وګني ولي یو ځای ته به ګوري او بل ځای ته به ګوري، نو پکې حمد او نه به ثنا، یو ډایرکټ به دعا شروع کړي. نو چې دعا شروع کړي په اوله کې د الله حمد ووایه، ثنا ووایه، بیا د هغې نه بعد خپل حاجتونه وغواړه. لکه اوس دا بس خلک بدماشي غوندې کې کوي، لاسونه به داسې کاږه وګني ولي او یو ته به ګوري او داسې به ګوري او اخوا به ګوري دې خوا، یا الله ما وبخښې، یا الله ما رحم وکړه. ته بدماشي کوې، ځان عجزه که، ځان ذلیله که الله ته. د الله حمدونه او ثناګانې ووایه، وجاړه، الله به دله دعا قبوله کړي. اوس که د جومات دروازې سره یو غریب ناست او تا ته داسې لاس نیولی او ګوري بل ځای ته یا په موبایل کې لوبې کوي، تا ته وایي راواچوه یو ریال راواچوه زما یې لاس ته، زر که یو ریال راواچوه زما یې لاس ته، ته به ورته وایې لکه بدماش شوې، ته اوس هم بدماش ګورم نه سړي ته غواړي ریال. نه دا غریب ځان غریب کی، ځان عجزه کی، یې ټوله ریال ورکړي. چې تاسو دا غواړئ چې ستاسو دعاګانې قبولې شي نو الله ته به ځان عجزه کوئ، دغه حمدونه او ثناګانې به وایئ، بیا به دعا غواړئ. دې ځکه دعا څه وغوښتی شوه چې یا الله موږ ته نیغه لار وښایه. الله اکبر، نیغه لار. بعض مفسرین وی نیغه لار قرآن، بعض مفسرین وی حدیث، بعض مفسرین وی جنت لار، بعض مفسرین وی د پیغمبر لار. خو دا ټولې معنی یو دي، دا ټولې معنی یو شان دي. حاصل د نیغه لار دا دی الصراط المستقیم الذي لا اعوجاج فيه. هغه نیغه لار چې باید کې کوږوالی نشتی، او هغه لار د قرآن او د حدیث ده، سوچه دین د قرآن او حدیث ده دین. الله دې موږ له مرګ هم په دې باندې راولي، او الله دې زموږ حشر هم د دې سره وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې راځي، رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر دې کرخه وویسته نیغه، بیا وی دا نیغه لار ده، د الله لار ده. وان هذا صراطي مستقیما، نیغه لار ده. او دې ته سیډونو ته بیا کرخې وویستې او د نورې لارې دي، په هر لار باندې شیطان ولاړ دعوت ورکوي د انسانانو ته چې دوی د دې نیغې لارې نه واوړي. نه که معمولي کوږ شوې نو د شیطان لارې ته به واوړي. جنت ته ګوره صرف یو لار تلي ده، هغه د څه لار ده؟ د قرآن او د حدیث لار ده، بله لار نشته. که تاسو دا غواړئ چې جنت ته ورسئ نو د قرآن او د حدیث لار دا به مضبوطه رانیسئ. صراط المستقیم دغې ته ویلی کېږي. دا د فلاني او د علاني لار نه ده، دا د ټولو مسلمانانو یو لار ده، هغه قرآن او حدیث دي. هم په دې قرآن او حدیث باندې اتفاق راځي، هم په دې قرآن او حدیث په دې لار باندې ته جنت ته رسېدی شي. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته وښیه نیغه لار. سوال په زړه کې دا راځي، اوس ما ورته چې مونځ وکړو لږ ساعت مخکې، موږ پکې دا آیت ووایو که ونه وي نو موږ خو مسلمانان یو، نو بیا هدایت څه له غواړو؟ دا سوال په زړه کې راځي که نه؟ موږ خو مسلمانان یو، دعوه دا کوو چې موږ قرآن او حدیث منو، نو بیا موږ سره د هدایت غواړو. جواب د هغې دا دی چې دا موږ د دې لپاره غواړو چې یا الله موږ ته نیغه لار وښیې، که موږ ته نه معلومه او که موږ ته معلومه وي نو موږ پرې مضبوط کړې.
لکه څنګه چې الله په قران کې وایي یا ایه الذین آمنو آمنو ای ایمان والو ایمان راوړئ. نو ایمان والو خو ایمان راوړي بیا به څنګه ایمان راوړي؟ مطلب دی چې ای ایمان والو په خپل ایمان باندې مضبوط شئ. هدایت ته د آیت پر رسول صلی الله علیه وسلم وی کنه به وی مانځ کې به وی کنه به وی ناغم هدایت ته محتاج دي. صحابه کرامو به وی هغه هدایت ته محتاج دي. علما کرام وی هغه هدایت ته محتاج دي. موږ ټول هدایت ته محتاج یو. موږ دي بعضو خلکو ته چې بخښنه ته الله دې هدایت درکړي، الله دې تعالی درکړي. څه به کنځلي وته وکړي الله دې تعالی هدایت درکړي. نو موږ ټول هدایت ته محتاج. رسول الله صلی الله علیه وسلم بدایت وی صحابه کرام به علماء وی ابو خو همیشه سوال کوي چې الله موږ ته هدایت خو انسان کمزور دی موږ ته نه غلارو خو نو موږ ټول هدایت ته محتاج. رسول الله بدا سوال کو اللهم اني اسالك الهدى یا الله ستانه هدایت غواړم. رسول الله بدا سوال کو الله نو موږ ټول هدایت ته محتاج یو په هر وخت کې محتاج یو. الله دې موږ ته هدایت وکړي. خداني غلار کومه لار ده؟ صراط الذين أنعمت عليهم لار دا کسانو چې نعمت کړی تا باغوی باندې د دې خلکو په لار باندې الله وي موږ روان کی. دا لار د دې خلکو دا چې الله په انعام کړی. الله انعام په چا کړی؟ نو دا الله په قران کې ذکر کړی ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ماذا لار تشوا مع النبيين پیغمبران صدیقین رښتینی خلق شهدا شهیدان صالحین نیکان خلق دا دوی لار ده. وی الله ما په دې لار روان کی. په دې کې ته یو ناشنا فائدې ذکر کوم. لکه اوس تعالی ته سوالو کې چې اهدنا الصراط المستقيم یا الله ما ته نه غلاروخه د قران او حدیث لاره بس لکه دې ير رااله کزه د قران او حدیث بلار روان شوم د کلیوال براته سوې د ګډي خلک یری ګندینه څوک براته وی چې پلار دې کې طریقه دې پرې خو دا نوې دین دې جوړ کو نه کزه توحید یا د اتباع موضوع بیان کوم خلک بسوي دا خو به زی واځي پاتې شم. نو دې کې دنه دا فائدہ پرته ده اهدنا الصراط المستقيم او خیا لمنتني غلا صراط الذين انعمت عليهم يريګم د یوازې کېدونه بدیل اربانی نورهم کسان شتي انعمت عليهم انعام په باندې شي نورم استمرګریشتي ته یوازې نه بدیل اربانی سید کې دي چې په کلی کې یوازې په ملک کې یوازې خوشي عام طور سره په دې باندې پیغمبرانو شهیدانو صالحین نیکان خلق پیو رښتینی خلق په دې لار او ته څنګه یریږي په دې باندې یوازې نه نو څوک چې د قران او حدیث لار راونی شي د یوازې نه د سره ډیر مرګري ټول ناول مرګري څوک ته الله سبحانه وتعالى فاولئک مع الذين انعم الله عليهم الله په انعام کړي بهسته مرګري پیغمبران دي نور څه غواړي کاکاو ماماو بابا کدي پری دي نو پیغمبر دي مرګري کتر دي پری دي شهیدان دي مرګري ک قوم دي پری دي نیکان خلک دي مرګري نو یریګه من په دې لار باندې سید چې په دې لار باندې سختي راځي دغه شک نشي چې دې لار باندې ډېری سختي راځي نه غلار چې دا کملار چې جنت ته راشي نو په دې لار باندې سختي ډېری راځي خو ته به دې سختو مقابله کوي چې ستا مقصد جنت دی نو څومره چې د انسان هدف درونی دومره به دغه لپاره تکلیف هم تیری کنه تیری اوس دا مرګري دلته نهستی کې دي چې بده کې چا ټارګټ یې خو دې چې زه بزاله دوه بنگلې جوړوم بس خلک ټارګټونه دي کنه زه په سعودي ته ورشم دوبۍ ته لاړم بل ملک ته لاړم زه بدل چل کو نو دغه ټارګټ وځي درون د دوه بنگلې جوړول دا غیر پر وکاروم سحر او ما خام کې ځکه دوه بنگلې جوړول دا خو په معمولی ډیوټي باندې نه کیږي چې 100 غنټې ډیوټي کو به ود پروتي هدف درون دی
نو تکلیف بم بیا تیرې. نو زمونږ هدف څه دی؟ جنت. زمونږ هدف دی الله رضا حاصلول. ناغه په دې معمولی دا خو نه کېږي چې ته صرف 5 وخت مونځ وکاو، خپل مرزي دین دی قرآن او حدیث ته شاته گزار کړی دی یا الله جنت راکې. نه، جنت به ته ملاو شي، خدا به تکلیف تیرې دې لپاره به سختي تیرې، د دې لپاره به د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه مضبوطه رانیسي، د دې لپاره به د قرآن لار رانیسي. نو نه غلار د چا لار ده؟ هغه خلکو لار چې الله به انعام کړي. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ناغه کسان چې غضب کړي شوی دی باغوی باندې او نه گمراهان دي. یعنی یا الله موږ د دې خلکو د لارې نه ساته، موږ ته نه غلارو خیا، خو د دې خلکو لار نه چې باغوی باندې غضب کړي شوی او غوی گمراهان دي. غضب په چا باندې کړي شوی دی؟ په يهودو باندې. الله په قرآن کې وایي من لعنه الله وغضب عليه. الله په لعنت ویل دی او الله ته غضب کړي. گمراهان څوک دي؟ نصارا عیسایان. قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نو دا نصارا دي، دا گمراهان دي، باغوی غضب کړي شوی دی، دا گمراهان دي. په دې باره کې یو حدیث مشتي چې يهود چې دا په دوی غضب کړي شوی دی، نصارا چې دي دا گمراهان دي. خو دغه حدیث سند دومره مضبوط نه دی، خو د قرآن نه دا مسله غسته کی. ولی الله دا 2 قسم خلق ذکر کړو؟ جواب: يهود الله علم ورکړو خو عمل وسره نه و، نصارا سره علم نه عمل وسره و، او د دوه په غلطه دي. دوه په سری په غلطه دي. دغه سړی چې علم وسره شتي او عمل نه کوي، دا مبارک خو حدیث کې راځي اولنې انسان د جهنم ته ورځي. د توسیل ته قرآن زده کوي کې تاسو ټول زموږ نصیحت، او چې څوک دا پروګرام ګوري او اوري هغه ټول زموږ نصیحت ته چې ګوره دا مسلې چې کوم زده کوي په دې به عمل کوي. ګوره د سینې تاسو ووري دا خبره ختمه شو، زموږ ګوره تاسو خړې را شو چې علم د سره او عمل د سره نو اولنې کس په جهنم ته ځي. په بل حدیث کې راځي چې جهنميان به یو کس ویني په جهنم کې، نو حیران بشاغت وي ته موږ ته د ښه کار امر نه کوو، هغه یو وي ته موږ د غلط کار نه منع کول، هغه یو نو ته په جهنم کې سکه. هغه ته تاسو ما ښه کار خو ما په خپل به عمل نه کوو، او تاسو مې د غلط کار نه منع کولای خو په خپل تی نه منع کېدم ځکه زم جهنم ته راغلم. نو د علم سره عمل په يهودو کې دا مرز چې علم وسره شتي خو عمل وسره نشتی. نصارا سره علم نشته خو عمل وسره دي، د عملون پالتو عمل نه. زموږ په امت کې دي ډېر خلک شتي چې هغه دې ته نه ګوري چې دا مسله قرآن او حدیث کې شتي او کنه، خو بس عمل پې کوا. پلانې ذکر 1 لک پیری وای، پلانې ذکر 2 لک پیری وای، پلانې ذکر 10,000 پیری وای. منځنه بعد بچی سلام دی وګرځو په دې ککرې بلاس کې دی دا ذکر به دغه به شله کتاب عمل خو کې خو دا په کوم ځکې دی. د دې مبارک څه علم شتي و چې نه علم خو موږ ته نشته، خو بزرګانو نه موریدلی. نو په دې خو کار نه چلیږي چې بزرګان نه موریدلی. موږ یک سات مخ کې چې اهدنا الصراط المستقيم یا الله خو موږ ته نه غلار کومه ودا لار د قرآن او د حدیث. نو کوشش کوي چې علم وکي، علم سره به څه کوي؟ عمل وکوي. اخرنی مسله په سوره فاتحه کې هغه بیا چې سوره فاتحه ختم شي امین بوي، او د امین مطلب دی اللهم استجب، یا الله د دعا زمون قبول کا. او یو حدیث کې راځي چې د امین د مهر دی د دعا د پاره، مهر دی. څنګه مهر دی؟ دعا چې دی وغوښته په اخر کې ورته مهر رواچوه الله به سکی قبول وکي. نو دا مهر دی. او مستحب او سنت طریقه ده چې دا په منځ کې په جهري منځونو کې دا په تیز आवाज سره وي. حدیث کې دا راځي د وائل ابن حجر رضی الله عنه روایت ته امام احمد بن حنبل، امام ابو داود، امام ترمذی راوړی دا روایت. هغه وی چې سمعت النبي صلی الله علیه وسلم قرأ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ما وورد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت وی به فقال امین مد بها صوته، امین وی आवाज راخ کودو. امام ابو داود روایت کې راځي چې رفع بها صوته،
باقي سره आवाज سکو اوچت کو. امام عطاء ابن ابي رباح رحمه الله دا امام ابو حنیفه رحمه الله استاد دی. هغه چې ما 200 صحابه کرام لیدلي دي په مسجد حرام کې چې کله به امام ولد ضالین وي نو هغه په زور امین وي، دومره په زور به امین وي چې په مسجد کې به کرنګا شو، په مسجد حرام کې به کرنګا جوړه شو. یو حدیث کې درځي رسول سمو اذا امن الامام فامنوا، کله چې امام امین وي نو تاسو سوئ تاسو امین وای. خنو چې امام په پټ امین وي نو موږ ته به څنګه معلومیږي چې امام اوس امین وي؟ موږ ته معلومیږي نه معلومیږي. نو امام په زور امین وي نو موږ به سره بیا په زور وایو اذا امن الامام فامنوا. په یو حدیث کې درځي من وافق تامینه تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. د چا امین چې د امین د ملائکو سره برابر شو، چې د چا امین چې د ملائکو د امین سره برابر شو، الله بوله تیر شي ګناونه ټول وبخي. څومره فضیلت ته مونږ نه خبر. نو د امین په زور وي. عائشہ رضی روایت ته ما حسدتكم اليهود ما حسدتكم على السلام والتامين. يهود تاسو په بل یو شی باندې دومره حسد نه کوي لکه څومره حسد چې تاسو سره په امین او په سلام چولو باندې کوي. يهود په دې باندې سخت قاریږي چې امین په تیزه وي، په دې باندې يهود ډېر سخت قاری. او بل السلام علیکم ورحمت الله چې په دې باندې يهود غوسکی. نو د امین مستحب طریقه څه ده؟ ها په زور به وي. دې سره چې د درس اختتام ته ورسېدو، د سورۃ اختتام ته ورسېدو، الله سبحانه تعالی دې موږ په قران او حديث باندې پوه کړي او الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو. ان شاء الله سبب چې د سورۃ البقره شروع کو د الله سبحانه تعالی په توفیق سره. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.